ګری خو ما دې خبرو ته سوچ نه کړی دا خو ډېر ښه کال و خدای پاک پکې ډېر بوډاګان بچ کړو یو خدای ډېر زبردست کال و دویم پکې دا کال و چې ښځو هم پکې ډېر نقصان ونه کړو نو دا په دې باندې کال د ښځو څنګه نقصان علیکم ورحمت الله وبرکاتو ملګرو فاروق جان حسین یم او دا ولاړم په یو بازار کې ظاهر ده چې تاسو ته به د ښکاري چې دا کم بازار دی خو زمونږ د کال نوې شروع کېږي کال 2021 ختمېږي نو د هغې په حواله باندې موږ یو مختصر سوال کو د عامو کسانو نه به کو او ډېر اسان سوال دی چونکې عیسوي کلنډر نه هر سړی خبر دی د هجري کلنډر نه هم بلا کسان خبر دي خو موږ چې کوم کلنډر باره کې خبره کوو هغه د هغه بکر مجید کلنډر په حواله باندې اړ پو ما په شکال وغیره دغه میاشتې په حواله دي نو تپوس وکړو راځو دلته یو ملګري نه چې هغه موږ له څه جواب راکړي چې په دې کې کم کال شروع دی څنګه چې 2021 په عیسوي کال کې عمر خواته ولاړي او دی هم نوې زلمی دی ماشاءالله ډېر تکړه دی عمر وروره کال 2021 ختمېږي که نه نو 2022 به شروع کېږي خو تا ته یې پته چې یو بل کلنډر هم د دې څه پټ پټ روان دی اړ پو ما په شکال په دې کې کومه میاشت روانه ده یاره پیمان کما ده پته خبر ما ته پیمان نه راړو پته شته اخه یو متل دی چې یاره پوښ نو یخني پخ پوشي که نه اوس پو روانه ده ټیک ده او دا راته ووایه چې د پو کې کم کال روان دی داسې خو 2021 په عیسوي کې روان دی خو د پو په لحاظ څه کم کال روان دی یاره پیمان دا خلک بخپو ګرځي چې د دې میاشتو نومونه مشرانو له ورځي د کم چې دا بکرمي کلنډر دی د هغې نه تپوس کوو السلام علیکم جی وعلیکم السلام د دغه میاشتو نومونه خو به تاسو له درځي که نه او دا خو لکه پوه ده که نه پخوا مشرانو ویل چې پوه شي نو یخني په خپو شي او چې ماشي نو یخني په شا شي نو دا پوه ده دې پسې ما ده او دا د پخواني هندي حساب باندې دې ته به توره سله ویله اوس چې کوم ده دا توره سله روانه ده که نه او د ژمي امنز دی خاص کر بالکل جی بالکل او د دغه حساب انګریزي حساب سره دا لکه دسمبر اخري ده 2021 اخري ورځې دي بالکل جی او د دې میاشتو ټولو نومونه تاسو له درځي دا پوه ما ده پګنډ چیتر د عیساکی دی باترو د بیا سو کته کې د بالکل جی دا وخت موږ یو بازار کې سره ولاړی او د هم بلا څه د دوی زده دي راځو دی به موږ له دا جواب راکوي چې یاره به د پو و شروع ده که نه او په عیسوي کلنډر کې موږ سره 2021 شروع دی نو د پو کې چې کوم دی کم کال روان دی ګری خو ما دې خبرو ته سوچ نه کړی دا خو ډېر ښه کال و خدای پاک پکې ډېر بوډاګان بچ کړو یو خدای ډېر زبردست کال و دویم پکې دا کال و چې ښځو هم پکې ډېر نقصان ونه کړو نو دا په دې باره کې کار د ښځو څنګه نقصان ونه شو د ښځو خو په دې باره کې نقصان نه شي چې دې ژمي کې به هغوی ډېرې زیاتې دغه کې بېکاره کېدې به خو سږ کال ښه وشو بارانونه وغیره دا هم نشته نو دا هم ښه دي تاسو ته هم پکې مقام میلاو ده په وچه وچه ګرځئ دا راته ووایه اوس چې کوم میاشتې دي که نه د دې میاشتو دا نومونه تاسو له درځي کوم چې د مشرانو نه موږ ته راغلي د بکرمي کلنډر یو د اړ په شکال بادرو سو دغه یادوي نو دا خو مرګي دا نه چې شروع کې نو اړ په شکالي بادرو وسوي کته کی مګري پوي مای پګن چیتري او بیا اړ په شکال ته بیا ډېر تیر کال دا اوس چې دا کوم کال روان دی دام څنګه تیر شو څوک دا اوس چې دا کوم کال روان دی دا 2021 ما یادې مسلمان ما یادې زبر ته دغه یو شعر وي او کړه او زبر ته یو شعر وي موي وی ښکلی مخې تور کودی شي په پیرۍ کې ښایسته ځوانې کوږ لرګی شي په پیرۍ کې لکه زهر چې څه خوري نه یزمیږي نه څسکی شي نه خوړی شي په پیرۍ کې او بنده یو طرف ته ځي بل خوا غورځېږي خپل وجود تمام پردی شي په پیرۍ کې او مړي ښه دي پسته مرګه به ژوندي شي خو داسې نه چې څوک زلمی شي په پیرۍ کې ای رحمانه پیري داسې عجزي ده که رستم د زمانې خو زړه پې سوی شي په پیرۍ کې بالکل جی بالکل جی راځو جاوید اقبال د کوم ځای نو چې د زور ټوړې لري جاوید اقبال د دې میاشتو نومونه درځي دا کم چې بابا موږ ته واخیستی یاره جی دغه باندې نه پوهېږو هغه نور په اردو باندې دغه کېږو دغه خو مشرانو چې دغه پخواني د دغه نومونه دي هغه سیکان نومونه دي د پګڼ او چیتر او آسو او بادرو مشرانو چې دغه پخواني سیکان دي تا ته څه پته شته به دې کې کم کال روان دی 2021 اوس روان دی 2021 خو عیسوي کال کې روان دی که نه امجده دا اوس چې دا کوم کال روان دی دا کال دې څنګه روان دی ښه دی که به خراب و نه کا شروع کیږي شروع کېږي ټولو ته مبارکي نه شیر کوي یاره ټولو دا نوی کال مبارک شه کلی مباشا وادي دي څنګه تیر شو السلام علیکم سجاد رو وعلیکم السلام څنګه تیر کال دې څنګه تیر شو
تیر کال خو ډېر خراب تیر شو په دې وجه باندې چې کرونا ډېره زیاته وه او موږ لکه مطلب چا سره پکې خاص نه میلاو شي. اوس چې الله پاک دا 2022 چې کوم راتلو واله دی دا د الله پاک ښه خوشحالۍ باندې او ښه طریقې باندې لکه زموږ پکې یو بل سره مینه محبت او میلاوېدل لکه ښه صحیح طریقې سره کېږي. ته وایې سجاده وروره چې د دې په ما دغه چې کومې میاشتې دي نومونه درځي دا دسمبر او اکتوبر دسمبر او اکتوبر دغه نه یادم دغه میاشتو نومونه تل درځي نومونه خو ما د یاره وروره دا خو را نه راځي خو زه به ورته خبره وکړم اورې وایي لنډه خبره دا ده په ما مین عادت مې نه دی چې د لاس څوک راونیسمه عادت مې نه دی چې د لاس څوک راونیسمه په ما مین به د جونګړې د پخپله راځي پو روانه ده پو په ختمېدو او دا نورې چې کومې میاشتې د دې نومونه تاسو ته درځي نور پسې بیا پو ده بیا ما ده بیا کتک دی بیا مګر دی بیا پګړ دی بیا چیتر دی عام زمیندارو ته چیتر وایي چیت دی خو چیتر ورته وایي او دا غالبا چې د هندۍ ژبې ټولې دا د هندوستان همدا کلنډر دی او چونکې دا به موږ آخرې ته وایو او الله دې زموږ د ملک د داسې حادثو او پتونو پریشانو نه بچ کړي ځکه چې ملکي حالات ډېر زیات لکه غریب ډېر په بد حال ذاکر محمد السلام علیکم. وعلیکم سلام. ذاکر محمد دا راته ووایه کال خو 2021 په ختمېدو شو که نه 2021 کې در باندې څه تېر شو څه تېر نه شو څه دې خیال دی د تېر کال په حواله یاره په دې تېر کال په حواله چې دی اشنا ډېرې ذلیله کړو د حکومت یار نه ملنګ ماما څنګه یې خیر دی شکر الحمدلله ستاسو دواګانې کال خو د خیره څه په ختمېدو شو که نه تېر کال په حواله څه وې د تېر کال په حواله باندې بس دا خبره کوم چې یاره بس د هر انسان د خپل یو سوچ او یو خپل ایمان او یو خپل فکر وي زما په سوچ او زما په فکر الحمدلله هېڅ قسمه پریشاني زما د الله طرف نه ماته نشته دی د ایمان پورې متاثره ده الحمدلله نن لکه 4 کاله مخکې چې کوم حالات او لا اوس چې کوم حالات دي زه په حق لیول سره زه روان یم نه ظلم کوم نه زیاتی کوم نه زیاتی رانه کېږي نه کولی شم په ظلم یې اخلم او په انصاف یې خرڅومه که ماته دا عجیبه واقعه ښکاري که نه په ټوله زندګۍ کې لکه کوم وخت چې ما دا کاروبار شروع کړی دی چې لکه دا څنګه مې ورته وي چې زه په ظلم باندې اخلم او په انصاف یې خرڅومه زه چې کله ماسخوتن لمونځ وکړم او خپلو بچو سره کښېنم او خپل حساب کتاب کوم نو زما ذهن نه وټ شي چې خدای پاکه تعالی دا پیسې د کوم ځای نه رالې بس دا عجیبه یو واقعه وي ما سره هره ورځ دا عجیبه او روزانه لکه زما دا سوچ لکه عالم شو طالب شو مسکین شو غریب شو دا بالکل زما په کاته کې د تفریح بالکل جی څنګه چې دی ویلې هر سړی غواړي چې زما سودا د ګرانه وځي خو د اخیستو بازار کې هر چا ارزاني غوښتله نو د ظلم نه اخیستل د هغې نه د دې دا مراد دی. السلام علیکم. وعلیکم سلام. کال 2021 ختم شو دا راته ووایه کوم کال چې موږ هغه سینه په سینه موږ ته را رسېدلی دی هغه میاشتې خو به تاسو له درځي هم لکه په ما دغه میاشتو نومونه درځي بالکل جی تاسو ووایه کوم کوم یو ته وایي چیتر یو ته وایي پګڼه یو ته وایي ساونه یو ته وایي باونه یو ته وایي مګر او یو ته وایي جیټ یو ته وایي اړه یو ته وایي پشکاله او اته میاشتې شوې ته دا دوه لګې دي شوي دي خیر قضا صحیح ده راځو دلته بل یو ملګری ولاړ دی دله به ورځي السلام علیکم. وعلیکم السلام. نوم دې څه دی؟ محمد علي شاه. او د کوم ځای د خیره سره؟ دې پیر سلو. سبق دې ویلی دی؟ نه جی نه. ښه زه صحیح ده چې سبق دې نه ویلی زموږ چې کوم سوال دی هغه هم ستا نه نکو تېر کال 2021 په حواله څه وی؟ یاره جي دا تېر شوی کال خو ډېر زیات خراب تېر شو زموږ ډېر مشران او ډېر کشران د دې کرونا په وجه باندې لاړل دي دنیا نه او راتلونکی کال دې خدای پاک داسې نه راولي او د ډېر زموږ ډېر امیدونه دي ډېر د غم دی د دې کال نه هسې 2021 ختمېږي که نه په دې شپه باندې خو بلا خلک د 1200 بجو پورې انتظار کوي هغه د شپې هغه 2022 شروع کېدو لپاره په دغه وخت کې کوم مومنټس وي خلک څوک څه کوي څوک څه کوي د دغې په حواله ته څه وی؟ یاره جي که 2021 ختمېږي خو 2022 شروع کېدو دی موږ له پکار دی چې خپل عبادات وکړو خپل دغه وکړو او زموږ څه ټنګ ټکور یا څه دغه ته ضرورت نشته دی موږ د الله پاک په دغه کې دغه شو عبادات کې دغه شو بالکل جی بالکل چې ستن د سکندونو به پر ورو تاوېدله انجام د هغې دا و چې بدل شول نن کال ملګرو مبارک شئ خو جړه به دې پکار ده ژوندون په ختمېدو دی مکمل شلو بل کال بکرمي کلنډر دا په ما دغه چې کومې میاشتې دې کې کم کال روان دی
دې کې بس دا کال د 2021 دی. په هغې کې چې کوم دی کال روان دی بکرم اجیت کلنډر کې 2078 او دا ډېر ضروري خبره ده او بیا خاص کر ځوانانو له کوم چې زمونږ تعلیم یافته کسان دي نو هغوی له پکار چې دا میاشتې هم ځان سره یاد ساتي چونکې زمونږ ملک یو زرعي ملک دی او زرعي ملک کې دغه میاشتې چې کوم دی اکثر فصلونه په دې باندې کرلی کېږي او دا ضروري ده چې دغه یاد ساتي چېرته چې خوشحاله اوسئ او مسافر ورونو ته هم ډېر ډېر مبارکي وایم د نوي کال. فاروق جان حسین نور کې اجازت د الله په امان.